خپلې ښځې سره. او دا روایت وایي په مسند امام احمد ابن حنبل کې راغلی او دا روایت په ترمذي کې راغلی او همدغه شان بعضې نورو کتابونو هم راوړی ده. بالکل دا روایت صحیح ده او مسند امام احمد ابن حنبل هم راوړی او امام ترمذي هم راوړی، خو لیکن غوږ سه هغه شی اوس لږ غیرت در پکې ده او لږ غیرت پیژنئ چې تاسې اغاګان څومره دوکه درکوي او څومره د اهل سنت والجماعت په کتابونو دروغ وایي. تاسي وګورئ دا روایت کې څه شی راځي چې جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ټول په کمنټونو کې مسلمانان جانان عمر ولیکیا. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، عمر بن الخطاب رضي الله عنه راغلل نبي عليه السلام تيويل يا رسول الله زه هلاک سولم. د ما دا بله کمره که غټیږي دا غټه کړي دوستانو چې دا روایت زه تاسو ته وښیم چې د مسلمانانو سر ورباندې خلاص چې بیا دا خلق ونه وایي چې دا روایت خو ته ښکاره نه کړل. مهرباني کوئ. مسلمانانو امام احمد بن حنبل او ترمذي دا راوړی ده. عبد الله ابن عباس رضي الله عنه جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي عليه السلام ته عمر رضي الله عنه ورته ویل يا رسول الله زه هلاک سوم. نبي عليه السلام ورته ویل وما الذي څه شي ته هلاک کړلې؟ قال عمر رضي الله عنه ورته ویل سما لخپلي بيبي سره يعني حولت رحلي البارحه. د دې ترجمه دا د عمر رضي الله عنه ورته ویل يا رسول الله ما خپلي بيبي سره چپه کوروالی وکړل، يعني د شانه خو مې کوروالی ورسره وکړل. قال نبي بوس ورد وګوره دا راوي وايي فلم يرد عليه شيئا. نبي عليه السلام دې هیڅ جواب ورنکړل. فاوحى الله الى رسوله صلى الله عليه وسلم. نبي عليه الصلاه والسلام ته الله وحي وکړ نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. دا آیات را نازل سول نو نبي عليه السلام ورته ویل اقبل وادبر او لا حيز او لدبر نزان وساتيه. مسلمانانو د دې دا روایت مې درته ښکاره کړل، اوس دې تفصیل واوریا او سم صحیح روایت خو مو ولیدل دوستانو. تاسو دې روایت ته وګورئ دغه مجوسیان د عربي ترجمه د مجوسو په ژبه باندې کوي. تاسو وګورئ په دې روایت کې د عمر رضی الله عنه اول سر الله جل وعلا نویرا او د الله جل وعلا لعذابونو نویرا. دا د عمر رضی الله عنه په فضیلت په تقوا په ایمان او له الله نه په ویری باندې دلالت کوي. عمر رضی الله چاته راغلل؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. نبی علیه السلام ته څه وایي؟ یا رسول الله زه هلاک سم. دی خو وایي عمر رضی الله عنه په ظاهر مسلمانانو په زړه کې مسلمان نو. آیا عمر رضی الله عنه کچېری دا د ګناه کار کړی وای هم خدا ګناه می پټه کړی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راتلل؟ خبره پوهیږي کنه؟ بالکل قاری صاحب زکه چې صادق وو. عمر رضی الله عنه په ایمان دلالت کوي. اول خو د ګناه کار نه کړی، ولی تاسو راسي عام شی او یو څو دسی خبري واوري چې په ټول عمر مونوي اوریدلی هغه غیرتمن شی او توایم. مسلمانانو دا روایت نه ده. په دې روایت کې عمر رضی الله عنه راغلی نبی علیه الصلاه والسلام ته ویل یا رسول الله ما خپل بيبي سره سرچپه کوروالی کړی دی، یعنی لچپی خو می کوروالی کړی ده. دا لچپی خو کوروالی دوی را اخلي او خپل عوامو ته دروغ ورکوي چې د عربي ترجمه نسی کولای، د عربي په الفاظو نه پوهیږي. خپل عوامو ته وایي چې عمر رضی الله عنه خپل بيبي سره یعنی لواتت کړی ده العیاذ بالله. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی چې زه هلاک سوم. تاسو وګورئ مسلمانانو د اسلام مبارک دین نمخ کی کوپارو با په یو قسم لخپلو بیبیانو سره کوروالی کول، بل قسم به نه کول ځکه هغه په دوی کې عیب او ګناه یې ګڼل. دا یو څو خبرې دي د مسلمانانو په غور سره واوري دي. بیا د په نظر دې نه راته ګوري ځکه د حدیث تشریح درته کوم تر څو د ټولو مسلمانانو سره ور باندې خلاصي. له اسلام نه مخکې کوپارو چې بل خپلو بیبیانو سره کوروالی کول یو قسم کوروالی به کول، یعنی د ښځې او د نارینه د خاوند به داسې مخ خو کوروالی به کول، په بغل باندې کوروالی کول، په بل قسم یعنی کیفیت درته خیمه، بل قسم کوروالی په دوی کې عیب او شرم او ګناه یې ګڼله مشرکینو او کوپارو. حتی د اسلام مبارک دین سره راغلم صحابه ورله بل خپلو بیبیانو سره په همدغه شکل یو قسم کوروالی به کول. خو د عمر رضی الله عنه دا په ټول امت احسان ده چې الله جل وعلا ورسته آیات را نازل کړل. د عمر رضی الله عنه دغه عمل ته یې دانه ناروا ورته ونه ویل، بلکې الله جل وعلا د دغه عمل چې خپل بيبي سره کوروالی کړو ټول امت ته اجازه ورکړل.
چې ټول امت کې خپل بیبي سره په همدغه شکل په بل شکل کوروالی دي کوي ورسره. دا د عمر نو احسان په دې امت باندې. الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. نو کله وخت چې عمر رضی الله عنه راغلل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله ما خپل بیبي سره کوروالی وکړل خو داسې کوروالی می وکړل چې د شاله طرف نه می کوروالی وکړل خو کوروالی په کوم ځای کې وو د خپل بیبي په فرج کې وو په څه کې وو د خپل بیبي په فرج کې وو. تاسو وګورئ اول سر تاسو د دې روایت الفاظ ته وګورئ ای غیرتمن او شیو ای مسلمانانو چې دوی د اغاګان خپل عوامو ته څومره دروغ وایي. ګورئ د آدم علی السلام له شریعت نه راواخله د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر شریعت پورې په دې ټولو شریعتونو کې د اسلام مبارک دین سید آدم علی السلام هم د اسلام مبارک دین د انت رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د ټولو انبیا او یو دین د اسلام مبارک دین د ان الدین عند الله الاسلام. په دې ټولو شریعتونو کې لیواتت حرام ده ناروا ده. کله خپل بیبي سره وی کله بل وغیره وغیره له ارچا سره لیواتت حرام او ناروا ده. تاسو ګوري د لوط علی السلام قوم خود محمد رسول الله نه په سونو کاله مخکې ده خو د هغه په قوم کې د هغه په شریعت کې د لیواتت حرام ول پوهیږي کنه پوهیږي. قاری صاحب کچیر عمر رضی الله عنه لخپل بیبي سره لیواتت کړی وای العیاذ بالله نو نبی علی السلام فلم يرد عليه شيء. نبی علی السلام جواب نه ورکول نه اس کله به سینه پرې خو په دې روایت کې څه شی راځي چې کله نبی علی السلام پښتنه جنې وکړه چې څه شی هلاک کړلې عمر رضی الله عنه ورته ویل یا رسول الله ما خپل بیبي سره کوروالی کړی دا خو د شاله طرف په بل کیفیت می کوروالی ور سره کړی دا. نو نبی علی السلام فلم يرد عليه شيئا کچیر عمر رضی الله عنه خپل بیبي سره په دوبر کې د شا طرف کې د غټو بولو په ځای کې کوروالی کړی وای نو نبی علی السلام بیا چوپ خلو نه ورته پاته کېدل بیا ډایرک ورته ویل چې عمر ته ناروا او حرام کار کړی دا. ځکه عمر رضی الله عنه چې خپل بیبي سره کوروالی کړی دا هغه داسې کوروالی کړی دا چې فصل یو ده ځای یو ده فرج یو ده لیکن طریقه بدله ده کیفیت بدل ده طریقه بدله ده. ما تاسو ته وویل چې د اسلام مبارک دین نه مخکې بیا د دغه آیات تر شانزوله پورې یعنی د دې آیات تر نازلېدا پورې صحابه و مسلمانانو اولادین نمخ کې له اسلام نمخ کې خلقو په یو طریقه په یو کیفیت به خپل بیبي سره کوروالی کول چې دی بیبي برا مخ وو او دی خاون به مخ په داسې طریقه باندې. نو عمر بن هو سراغ یا رسول الله ما خپل بیبي سره کوروالی وکړل داسې کوروالی می وکړل چې شرمګه خو یو ده خو لیکن ما د شاله طرف نه خپل بیبي سره کوروالی کړی ده. پوهیږي کنه پوهیږي او قاری صاحب محترم مهرباني. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورنکړل سیوله هزه ورسته سو فاوحى الله الى رسوله الله جل وعلا وحي ورته وکړه آیات را نازل سول نساؤکم حرث لكم. الله جل وعلا ورته ویل سي اې د ما پیغمبره دی عمر دا عمل ناروا نه ده بلکې حلال عملی کړی دا خپل فصل ته راغلی دا په کومه طریقه چې راغلی دا په همدغه طریقه د ټول امت دپاره روا او حلاله طریقه ده. نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد. نعره تکبیر الله اکبر ولله الله اکبر ولله الحمد. وګورئ الله ورته ویل نساؤکم حرث لكم ښځې د تاسو دپاره فصل دي فصل. ګورئ دلته الله جل وعلا د ښځې مثال د فصل ورکړی ده. څه مطلب تاسو چې فصل ته لاړ سئ په فصل کې دانه اچوي د جوارو دانه د غنمو دانه د خرما دانه وغیره وغیره د ارز تخم پکې اچوي بیا یې هغه رازرغونوي کنه راشنه کوي حاصلات درکوي. په داسې ځمکه کې خلکانه تاسې حاصل نه اچوي دانه تخم نه اچوي چې هغه حاصل نه درکوي کنه بالکل خاص بمو خلق ورته تروه زمکه وای ځکه تروه زمکه حاصل نه کوي یعنی چې تخم پکې واچوي هغه څه شي نه درته راشنه کوي. د تاسو په لهجه کې څه شي ورته وایي تاسو په پښتو کې مالګین مزکه یا سکر ترش مزکه وای ترش زمکه مالګین زمکه د ډاګ زمکه سي حاصل نه کوي. نو الله جل وعلا ویل چې څنګه فصل تاسو تخم پکې اچوي حاصل درکوي نو دی فصل ته لهاري لاري راتللی سي دی خزي دی مخي شرمګه دا د تاسو د پر فصل ده کله چې تاسو منی تخم د خزي پر رحم کې واچوي هغه تاسو ته فصل راوړي سي فصل څه شي ده اولاد ده څه شي ده اولاد ده. اواز نشته دوستانو قاری صاحب مهرباني هغه مایک مخلاصوي لږ وخت ته ولګي.
نو الله جل وعلا ورته ویل سنساؤکم خزی د تاسو حرث لكم دا د تاسو د پاره فصل دا فاتو حرثکم ان شئتم د فصل ته مراسي صفت شکل مو خو کوي په امغه شکل ورته راسي خو لیکن خبردار دا ځای وس دا ځای یاد وساتئ چې فصل ته برازي د حاصل فصل ته برازي چې تخم پکې وکړي حاصل درکړي ډاګ ماک ته بنزیا تروي ته بنزیا مالګینه زمکه ته بنزي چې هغه څه شي ده هغه دبور ده الله ورته ویل سینا دغه د مخې فرج ته چې د خپلې بیبي راتګ کویه په ملاس ته کوروالی ورسره کوي د شاله طرف نه کوروالی ورسره کوي د بغل له طرف نه کوروالی ورسره کوي په څه طریقه چې د تا زړه وي بیبي او خاوند ته الله جل وعلا ویس یو بل ته روا یاسته خو لیکن ځای به معلوم وي چې هغه فرج د دې زنانه په خبره پوهېږي ان شاء الله او قاري سم محترم بيخي سم مجردان ورونو خويندو دا خبره د تاسو لپاره ډیره ضروری ده چې ور باندې پوهه سي نو الله جل وعلا د حلال نکاحګانې ټول مسلمانانو ته ورکړي د ټول مسلمانانو لپاره لخپل بیبي سره کیفیت ګوري ما درته وویل چې لدی آیات نه مخکې یو کیفیت به خاوند او بیبي کوروالی کول په یو کیفیت هغه کیفیت څه شی وو د ښځې به مخ وو د خاوند به مخ وو یو بل ته داسې کوروالی به کول عمر رضی الله عنه داسې کوروالی له بیبي سره کړی د ما د لاسو ته وګوري داسې کوروالی سړي بیبي ورته شاده د عمر رضی الله عنه ورته مخ ده خو لیکن په خپل فصل کې کوروالی کړی ده دغه کیفیت اوس دای خفه اوس د خپل اسلام نه مخکې نو وسم په اسلام کې دي چې آیا په دغه کیفیت باندې کوروالی بیبي سره روا ده کنه روا ډایرک رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغه سي رسول الله خو هلاک سم کله سي دا خبره ورته وکړه څه شي هلاک کړل وای د سي کوروالی مینه بیبي سره کړی الله جل وعلا په دې ټول امت باندې رحم وکړل دا د عمر مهرباني و په دې امت باندې دا د عمر لوی احسان ده په دې امت باندې رضی الله عنه وارضاه امير المؤمنين فاروق اعظم عمر بن الخطاب دي رسول الله خسر دي علي حيدر زم رضي الله عنه وارضاه په دې امت له احسان رضي الله عنه الله اكبر ولله الحمد کله چې د آیات را نازل سول الله جل وعلا ټول امت ته خودل چې خپل بیبي سره چې ار کیفیت دي تا خوښوي ار کیفیت اته خو پویږي کنه پویږي هو قاري سم محترم خاص صحیح پوښتنه ار کیفیت چې تاسو خوښوي په هغه کیفیت لخپل بیبي سره کوروالی کوي بیبي د خپل خاوند سره کوروالی کوي لیکن فصل الله ورته فاتو حرثکم ان شئتم ان كيف شئتم يعني څنګه مو خوښوي د فصل ترازی او په دې فصل نخپل خوند اخلي خپل مزترینه اخلي رب العالمین دا فصل درته حلال کړي خو فصل به حاصل درته راوړي يعني دي اولاد زي تبرازيه سي هغه فرج د خپل بیبي لیکن لدينا بغیر بل زي تب نزي تاسو ګوري نبی عليه السلام ورسره سورته د آیات را نازل سول اقبل وادبر دي شاله خانم کوروالی ورسره کوا او د مخې له خوانم کوروالی ورسره کوا لیکن د حیض په وخت کې بل خپل بیبي سره کوروالی نه کوي او د غټو بولو په ځای کې به کوروالی ورسره نه کوي نو اوس که یو څوک وایي سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عمر بن هو ویل یا رسول الله ما د شاله طرف نه کوروالی له بیبي سره وکړل خو دلته نبی علیه السلام ورته وایي چې اقبل وادبر د شا خاتم وادبر د دبر او ادبر سره نه پیژني ادبر د شا طرف ته ویل کېږي او دبر د غټو بولو ځای ته ویل کېږي دا دومره په عربي کې ناپوهه او جاهله دي چې د دې الفاظ او ترجمه نشي کولی خپل عوامو ته دوکه ورکړي چې عمر رضی الله عنه څه شی کړی دی خپل بیبي سره د غټو بولو ځای کې کوروالی کړی ده د غټو بولو په ځای کې کوروالی زناورو نه ده کړی بلکې د شا له خوانه یې کوروالی کړی د خپل بیبي سره د مخې په طرف کې د مخې په اندام کې کوروالی کړی نو نبی علیه السلام سورت ویسي اقبل د مخې له خوا نه یم کوه ای عمره و ادبر د شا له طرف نه یم کوه لیکن حیز نه ځان وساتیه او د شا له طرف نه د غټو بولو نه دا د نبی علیه السلام تفصیل وسی ټول امت یې وښودله ځکه عمر رضی الله عنه د حیز په وخت کې خپل بیبي سره کوروالی نه ده کړی بلکې نبی علیه السلام به هر وخت کې زیات تفصیل وی خبرې ته ورکول چې د امت سره باندې خلاصي چې د حیز په وخت کې خپل بیبي سره کوروالی مکوي د غټو بولو ځای کې کوروالی مکوي نور د مخې خواته دا د تاسو فصل د بیبي چې په څه طریقه یې کوي په هغه طریقه باندې کوروالی کوي یو خبره بل درته کوم چونکه د عمر رضی الله عنه توهین کوي په دې روایت نه پوهیږي هغه عام شی چې همیشه به معنا پښتنه کوله چې قاری صاحب دې روایت تفصیل ورکړه دا یې سو تفصیل لیکن وس راسه د تا کتابونو ته
دماغ خو دې ترجمه غلطه کوله، دوکه دې عوامو ته ورکوله او دروغ دی ویل، حالان کې ته په دې خبر نه وې چې د عمر فاروق بچی لا ژوندی ده، او دا د عمر فاروق بچان ژوندیان دي چې د خپل امیر المؤمنین عمر الفاروق د اسلام د دوم خلیفہ د جنتی انسان دفاع وکړي. الحمدلله د رسول الله د صحابه په دفاع کې را یو ځایو، څومره مؤمنان مسلمانان چې په دې کې را سره ملګري دي، الله جل وعلا مو د عمر فاروق په څنګ کې په ورځ قیامت راپورته کړي. تاسو دوستانو راسي مسلمانان د ما دا کمره غټ کړی، اوس بنه خفه کیږي، اوس د تعالی معصوم امامنا ستور ته معصوم وایي، منسوس من الله وایي، هغه درته وایي چې له ښځې سره د غټو بولو په ځای کې کوروالی وکړي، چونکې اهل بیتو دا خبره نه ده کړې، بلا د اهل بیتو ور وګرځوي، دا یې په اهل بیتو پسې دروغ ویلي دي، خو د دوی کتابونه چونکې د یهودو روایتونه دي همدا یې په امامانو پسې تړلي دي. تاسو راسئ دوستانو، زه مجبور تحقیقي جواب می درکړل، اوس الزامي جواب ته وګسه، الزامي سوالونه ته وګسه دې بیا جواب وکړي. مسلمانانو یو ځلی دې ځای ته راسي، دا اول نمبر روایت ده، دې ځای ته وګورئ. اواز مې شته که نسته؟ قاری صاحب محترم مهرباني شته. دا دوم روایت شو، دا دریم روایت شو، دا څلورم روایت شو، دا پنځم روایت شو. راسي زه اوس درته ښکاره کړم، ولیکئ حوالې در سره. اول روایت الاستبصار دریم جلد 243 صفحه، همداسې پسې راځه الاستبصار مسند ابي داود باب في جامع النكاح. تاسو راسي مسلمانانو اول روایت ته عام شيء وسغوكسي قري حسن الطوسي في الاستبصار عن عبد الله ابن ابي يعفور قال سألت ابي عبد الله عليه السلام عن الرجل. دا کسوای وای مالا امام صادق علیه السلام نه پوښتنه وکړله دی هغه سړي په باره کې چې خپلې ښځې ته راتګ کوي په دبر کې. ګوري دو ادبر دا د شا طرف ته ویلی کېږي، لیکن دبر د غټو بولو ځای ته ویلی کېږي. وایي که یو سړی راتګ وکړي له خپلې بیبي سره د شا طرف کې کوروالی وکړي قال لا بأس. لا بأس کریسه لا بأس هو په دې شرط کې د ښځې خوښه وه اذا رضیت، که یې خوښه وه لا بأس لا بأس. تاسو په خدای قسم ای مسلمانانو، قرآن وایي چې دا کار مه کوئ حرام ده، رسول الله ور باندې لعنت ویلی دا کار مه کوئ وایي حرام ده. آیا دا د اهل بیتو دین و العیاذ بالله اهل بیتو دا دین راوړی ده؟ لا هیڅ کلام نه. اعام وشیو آیا اهل بیتو دا دین امت ته راوړی ده چې امام صادق علیه السلام یې ورته وایي چې لا بأس اذا رضیت، کله چې ښځه بیبي راځي وي. دوم روایت ته راځه، امدا في الاستبصار سألت أبا الحسن الرضا داي بل إمام ده، سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل سيو سړی راتګ وکړي ښځې ته من خلفها في دبرها د شاله خانه د غټو بولو په ځای کې، فقال امام وی ورته وویل احلتها آیه من کتاب الله تعالی، دا خو وایي د الله په قرآن کې یو آیت د هغه وایي حلاله کړې ده العیاذ بالله. استغفر الله. ته اوس بل ځای ته وګوره، درېیمه لمبر حواله عن علي ابن الحكم دا رازي قلت لرضا عليه السلام، امام رضا عليه السلام ته مې ویل چې یو سړی داسې وګوري راتګ وکړي خپلې ښځې ته في دبرها قال نعم ذلك له، دا ښځه خو دې ته ده بالکل دې په دبر کې راتګ ورته کوي. استغفر الله. څلورم لمبر روایت دې وګوره، امدا وګوره لأبي الحسن عليه السلام قلت لأبي عبد الله عليه السلام، او د دواړو امامانو ته مې ویل ابي عبد الله عليه السلام ته او ابي الحسن او لأبي الحسن عليه السلام، دا وایي چې وایي یا مې ابي عبد الله عليه السلام ته ویل یا مې ابي الحسن عليه السلام ته وویل چې دغه د دې خبرې دې ځای ته وګورئ چې یو څوک راتګ وکړي خپلې جاریې ته د شاله طرف نه یعنی دبرها د شا طرف، قال امام ورته ليس عليك شيء وذلك لك، په دې کې هیڅ شی ګناه په تا باندې نه بلکې دا د تا د اسې دغه کوه. استغفر الله. استغفر الله. لا بأس يعني لا بأس بیا پس لزای ته ورځه. په دې پنځم ځای کې امدا ابي عبد الله عليه السلام ياتي المرأة في ذلك الموضع، يعني د شا طرف تاسو وګورئ نو باخیر کې بیا څه شی راځي فقال لا بأس به، لا بأس په کمنټونو کې ولیکي. اوس
په عمر رضی الله عنه سی هغه دا کار نه د کړی عمر رضی الله عنه بلکې ټول عمر له اسلام نه مخکې دې کار ته حرام ویل له اسلام نه مخکې کوپارو دا کار نه کول بلکې هغوی له خپلو بیبیانو سره په شرمګاه کې په بل کیفیت باندې کار نه کول بل کیفیت باندې پوهیږي که نه پوهیږي یعنې تاسې فکر وکړئ عمر رضی الله عنه چې له خپلې بیبي سره د مخې په طرف کې د شا له لارې نه کوروالی کړی په دې خوا یې بده د رسول الله تر هغه وی هلاک سوم چې حلال و ورته لیکن تاسې دروغ وایاست چې نه د ګناه کار کړی د شا د غټو بولو ځای کې کار کړی چې هغه مې اوس درته ښکاره کړل چې دا د دې معنا دا د دروغجنو د تاسې د امامانو خو په صراحت سره راغلي څه وایي من خلفها في دبرها د شا په طرف کې لا بأس لا بأس وای قربان لا بأس غرق سي دا ګوري د اهل بیت و دین نه د اهل سنت والجماعت دا د اهل بیت و دین نه د بل د اهل بیت وګرځي خو اپډیټ والا کمپنی ده نو دا ځوانان دوی په څه خوشاله کړي څلور کلنې سره دوی صيغه کوي متعه کوي لاته کلنې سره دوی صيغه متعه کوي امام خمینی صاحب ویله د تیله ماشومي سره موي د شاخواته کورواله دغه متعه سره وکړه پروا نه کوي ځکه خمینی صاحب خپل له درې کلنې او څلور کلنې ماشومي سره دغه کړي د څه ورته وایي دغه دا متعه کړي دا کتاب ده لڅلور کلنې ماشومي سره متعه کړي ده او چې بغاری وای موږ ټول په سرای کې اورېدې چې د کورولای متعور سره کوله اوس د تا په کتابونو کې چې د امامانو په سي دا روایتونه تړلې سوي دي اوس بس کوي دا د اول جواب د عمر فاروق رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله عنه خپل بیبي سره د غټو بولو ځای کې د کورولای کړي ده بلکې د کوم کار کړي الله رښتونه ورته ویل بلکې ټول امت ته له اجازه پسې ورکړل عمر سي کوم کار کړي الله اکبر عمر سي خپل بیبي سره کوم کار کړی وو ټول امت ته الله اجازه پسې ورکړل چې عمر ته د ګناه کار نه ده کړی بلکې تا خپل بیبي سره د خپل بیبي په شرمګاه په فرض کې کوروالی کړی د تا د پاره نه بلکې د ټول امت د پاره روا ده او بل د عمر رضی الله عنه په ایمان باندې دا روایت لوی شاهد ده چې دی الله نبی رضی رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغله کبروا یا اهل السنه الله تکبیر الله اکبر ولله الحمد